ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د مزار شریف شبرغان د لوی لارې د پراخولو کار د شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالي په کچې د مزار شریف ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه د څه باندې 2 میلیون افغانیو په لګښت سره پیل شو. د دې پروژې د پرانیستې پر مهال د بلخ مرستیال والي د کار له کیفیت څخه د ډاډ ورکولو ترڅنګ د یادې پروژې پلي کول د ښاري زیربناو د پراختیا او په سړکونو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره یو مهم ګام وباله. د مزار شریف شبرغان د لوی لارې د پراخولو کار د مزار شریف ښاروالۍ له لوري عملاً پیل شو. د ښاروالۍ د سکتوري خدمتونو رئیس وایي چې دا پروژه د ښاروالۍ د 43 پراختیایي پروژو له ډلې څخه ده چې د دوی لخوا د پلي کېدو په حال کې ده. نوموړي د یاد سړک پراخولو ته په اشارې وویل چې دا د خلکو د ټولنیزو ستونزو د حل او له ټولو معیارونو سره سم د دې پروژې پلي کول یوه اساسي او حیاتي اړتیا ګڼل کیږي. هغه دغه راز له خلکو غوښتل چې د دې پروژې ساتنې او څارنې ته جدي پاملرنه وکړي. این به مرکز رفته بود، الحمدلله خوشبختانه که از طرف مرکز منظور شده و امروز ما شما شاهد افتتاح ازی بودم. بله ما به همه مردم میگیم که پول از شماست و باید در علاوه بر این که ما نظارت میکنیم مسئولیت ماست که نظارت کنیم. د بلخ ولایت مرستیال والی په خپله وینا کې د امنیت رول په ټولنه کې د پرمختګ اصلي لامل وباله او د اسلامي امارت لاسته راوړنو ته په اشارې وویل چې دوی د دې ولایت په کچه د مثبت بدلون راوستلو لپاره شپه ورځ هڅې کوي او د دې پروژې پلي کول د خلکو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره یو پر ځای اقدام دی. الحمدلله اشد ضرورت مردم دی نیاز بود چون که سرک کلان است، این سرک از ترانزیت است. از خاطر کسی اینجا که شروع میشه تا و قسمت دیگه که شما معلوم است انشالله به مردم سهولت د مردم بسیار آسانتی بسیار مردم از بسیار مردم بهره میبره. ورته مهال خلکو د مزار شریف ښاروالۍ دا اقدام مهم بللی او ویلي دي چې د دې سړک په پراخولو سره به د دې لارې د پیاده تګ او موټر چلونکو ټولې ستونزې حل شي او ورسره په دې تړاو د ځایي اوسیدونکو رضایت هم حاصل شوی دی. ما عزیز بیربار و سرک و حادثه‌های ترافیکی ما بسیار به عذاب بودم. خوشبختانه امروز افتتاح شد. ما بسیار احساس خوشی میکنم. بیربار کم میشه، بسیار حادثه‌های ترافیکی در اینجا هستن، مردم بسیار سهولت میشه برای مردم. له بلې خوا د قراردادي شرکت مسئول ډاډ ورکوي چې دوی به دا سړک د قرارداد له مشخصاتو سره سم په ساختماني معیارونو برابر جوړ کړي. طول سرک 750 متر طول داره که 7.5 متر یک طرف سرک عریض میشه و 7.5 متر طرف دیگه که رفت آمد است که بعد از اری ساختن هر طرف ما 2.5 متر عرضش میباشه با 2 کانال 70 در 70 RCC است که از چاپ پروژه تا پروژه سه امتداد پیدا میکنه. د یادونې وړ ده چې د دغه سړک لومړۍ برخه چې 1950 متره مربع اوږدوالی لري د مزار شریف ښاروالۍ لخوا او دویمه برخه به یې د ټولګټو چارو ریاست لخوا د بلخ ولسوالۍ تر 4 لارې پورې پراخه او جوړه شي. په مزار شریف ښار کې د 14 ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د تکواندو 14م پړاو او د پومسي لومړی پړاو سیالۍ د ګل سرخ جام تر نامه لاندې پیل شوې. دغه لوبې به د بلخ ولایت په کوربتوب 3 ورځې دوام وکړي چې موخه یې ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو په ګوته کول دي. په مزار شریف ښار کې د تکواندو 14م پړاو او د پومسي لومړی پړاو سیالۍ د ګل سرخ جام تر نامه لاندې د بلخ ولایت په کوربتوب پیل شوې. دغه سیالۍ د 14 ولایتونو په ګډون د 14 لوبډلو ترمنځ به تر راتلونکو 3 ورځو پورې دوام ولري.
16مین دور مسابقات جام جهانی سرخ است در شهر مزار شریف با همکاری فدراسیون ملی تکواندو افغانستان و ریاست تربیت بدنی ولایت بلخ راهنمایی گردیده و در این مسابقات 13 ولایت و 16 تیم و 100 نفر بازیکن اشتراک کرده. هدف از برگزاری مسابقات این است که تشویق جوانان و نوجوانان در رشته تکواندو و ولایت بلخ یک ولایت زون هستند که مثلا همچون مسابقات دائم الوقت میزبان شده و میزبان می شود. د بلخ ولایت د تکواندو رشتې د فدراسیون رئیس همداراز وویل چې په دغو سیالیو کې 100 ورزشکارانو ګډون کړی چې له منځه به یې 22 تنه د غوره لوبغاړو په توګه ملي لوبډلې ته د سیالیو په موخه واستول شي. 100 نفر اشتراک کرده و 32 چهره برتر انتخاب میشه. 32 چهره برتر که انتخاب شد اینه کسایی که اول میشن مستقیم میرن رنکینگ تیم ملی را میگیرن. عضویت تیم ملی را از خود میکنن. با بازی 32 نفری که عضویت تیم ملی را از خود میکنن که کسایی که عضو تیم ملی هستن که اونها مسابقه میکنن اگر اونها جای کسایی که در تیم ملی هستن بازیکنایی که در تیم ملی هستن گرفتن بازی واسه اونها اینا میرن در سفرهای خارجی میرن. ورته مهال هغه لوبغاړو چې په دې سیالیو کې برخه اخیستې د خوښ دي او ټینګار کوي چې دغه ډول لا زیات پروګرامونه باید په لاره واچول شي تر څو لوبغاړي وکولی شي خپل ورزشي وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړي. ما بسیار خوشحال هستم که از این رویدادهایی که چهره برتر شناخته میشه از این کشور و در کشورها میتونه سفر کنم مسابقه کنم. ما خواهش ما از مسئولای فدراسیون همی است که این رویدادها را بیشتر و بیشتر برگزار بکنند تا ما بتانیم چهره برتر با کشور خود الگو قرار بدیم تا دیگرها بفهمند که در افغانستان هم ورزش قدرت داره. خوشحال هستم که در اولین دور جام گل سرخ در بخش مسابقات پومسه حضور دارم به خاطر از اینکه اولین دور است که ما در یک ولایت میایم به خاطر مسابقات پومسه و در کابل مسابقات برگزار میشد و ما آرزوی ما بود که یک روز بتانیم در ولایت هم بریم به خاطر مسابقات پومسه. د ګل سرخ جام سیالۍ په بلخ ولایت کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د ولایتونو ترمنځ د لوبغاړو د سفر لپاره لا زیات خوندي چاپیریال برابر شوی دی. په مزار شریف کې د ګل لاله شلوریزه د کرکټ جام سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې به 15 ټیمونه له یو بل سره سیالي کوي چې هر ټیم به 15 لوبې ترسره کړي. د مسؤلینو په وینا د دغه سیالیو د پیلولو موخه د کرکټ لوبغاړو بوخت ساتل او د دوی د مهارتونو لوړول دي. له بلې خوا لوبغاړي د دې جام ترسره کولو هرکلی کوي او وایي چې که د دوی لپاره د کرکټ سمسوره لوبغالی او معیاري اکاډمي جوړه شي نو په دې ولایت کې به د کرکټ لوبه نور هم وده وکړي. کرکټ په افغانستان کې نه یوازې یو ورزش دی بلکې د هیوادوالو د غرور، استقامت او یووالي یوه نښه هم بلل کیږي. په دې وروستیو کې د شمال زون په بلخ ولایت کې ډیرو ځوانانو دغې لوبې ته مخه کړې ده چې اوس په دغه ولایت کې د داود غني ګل لاله تر عنوان لاندې 20 اوریزه سیالۍ پیل شوي او ډیری ځوانان به پکې ولوبیږي. مسؤلین وایي په دغو لوبو کې 15 لوبډلې لوبیږي چې هره لوبډله به 15 لوبې ترسره کړي. د نن چې کوم ټورنمنټ موږ شروع کړی ده د بلخ داود غني ګل لاله په نوم ټورنمنټ ده او دې کې 15 دانې د ټیمونه دي چې هر ټیم دې کې 15 لوبې کوي چې یوه هفته به دوام وکړي انشاءالله. د بلخ ولایت د کرکټ مسؤل همدارنګه وایي چې د دغو لوبو د ترسره کولو څخه یې موخه د ځوانانو هڅونه او په دغه برخه کې د ځوانانو د پوهې لوړول دي. د لوبو مخه د دې لپاره موږ دا ټورنمنټ په لاره اچولی ده چې موږ خو ګل لاله ټورنمنټ هر کال په لاره اچوو چې د هلکانو د تمرینات جاري کولو لپاره او د فټنس لپاره چې موږ هلکان مخکې میچونو ته تیار یو آماده یو. په ورته وخت کې یو شمېر لوبغاړي د دا ډول لوبو ترسره کول ګټور بولي او وایي چې اوس هم په دغې برخه کې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې نشي کولی ډیر پرمختګ وکړي. دوی وایي په بلخ ولایت کې د معیاري لوبغاړي او اکاډمي نشتون یوه له اساسي ستونزو څخه بلل کیږي. ډېر خوشحاله سو داسې ټورنمنټونه په لارې اچولي دي. نماینده صاحب نه هم ډېره مننه چې سپونسران پیدا کړي دي او خاصه مشکلات خو تاسو خپله وینئ چې تاسو خپله په سترګو معلومیږي. د میدان شینوالی موږ ته ډېر پکار دی ضرور. یو بل دا چې د سپونسرانو نه تجارانو نه مالي ملاتړ باید موږ نه وکړي خصوصي
راه اندازی همچون تورنمنت ها بسیار خوش هستیم که برای ما یک شانس پیدا میشه که ما به تیم ملی را پیدا کنیم و به آرزوی خود برسیم. کرکټ بورډ ما اول خواست دا چې موږ د اول میدان جوړ کړي ځکه چې ډېر مشکلات میدان کې خپل هم شهیدان است ګراوند شګي دي خاوره ده شین نه ده او خب فیلډینګ نه کیږي خب هغه نه کیږي پکې مشکلات مو ډېر دي پکې او بورډ نه خو دا ډېر خوښ دی چې موږ ته ښه اکیډمي جوړه کړي او ښه انډور جوړ کړي. د یادونې وړ ده که څه هم په بلخ ولایت کې کرکټ اوس هم ډیر پرمختګ نه دی کړی خو لوبغاړي د ستونزو سربیره بیا هم خپلې لوبې په ډیر شوق او شور سره ترسره کوي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.